عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دیز کې یو ناشنا تفسیر نقل دی. هغوی معنی دا ده چې یو مسلمان دې ولیدو پخوا یې ګناه کوله اوس یې توبه وویسته، نو ته ورته اوس ګناهونه مه رایادوه. چېرې یو وخت کې به ده دا کار داسې کو او ته به دا زموږ په دې پښتنو کې دا ډېر غټ عادت دی. لکه یو سړی به توبه وباسي ده وایي زه یې پېژنم، پخوا به داسې کول. نو پخوا که هر څه یې کولو خو اوس یې توبه ویستې ده. توبه یې وویسته ږیره یې پرېښوده، دا ږیره اوس پرېښوده، دا پخوا وي ډاکو او دا پخوا غلو او دا پخوا حرام خور. نو صحیح ده، پخوا هر څه چې کړي. اوس د صحابه کرام چې لکه اوس عمر بن خطاب رضی الله عنه چې موږ یې نوم واخلو نو د ایمان هم ورسره ډېر شي. دا عمر بن خطاب رضی الله عنه پخوا مشرک د شرک نه لوی ګناه شته نشته او دی په شرک کې واقع. نو بیا به یو سړی سره لګي داسې به وایي چې دی پخوا مشرک. چې یو سړی توبه یې وویسته الله معاف کو نو خو ته یې معاف کړه که نه. نو دا بعض بدبخته الله به یې معاف کړي خو دی نه معاف کېدی پورې نښتی. نه وایي ده به پخوا دا کول او ده به داسې کول او ده به دغه کول. پرده اچوئ په مسلمان باندې، مسلمان باندې پرده. من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرة. چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله الله به پې پرده واچوي په دنیا او په آخرت کې. دنیا او آخرت کې به په الله پرده واچوي. پرده اچوه په خلکو باندې. ها الا هغه اوس یو خبر دی د یو کس چې د هغې نه امت ته نقصان دی، معاشرې ته نقصان دی، جدا خبره هغه بیانول. په نور عامو اوقاتو کې په یو مسلمان ورور باندې به څه اچوي؟ پرده به راچي. او ځکه حدیث کې راځي چې څوک د خپل ورور نه پرده اوچتوي، مسلمان ورور نه، او شرموي، الله به دې پردې اوچتې کړي، د کور په ګوټ کې به یې وشرموي، د کور په ګوټ کې به یې وشرموي. نو پردې مه اوچتوئ د مسلمانانو. دغه صورت ډېر ناشنا صورت دی، ځکه ما تاسو ته سورة الحجرات د دې مطالعه تفسیر یې وګورئ، ترجمه یې وګورئ، واورئ. بیا الله مخکې ویلي چې ای مؤمنانو په یو بل باندې بدګماني مه کوئ. بدګماني سره ورورولي خرابېږي. اجتنبوا کثیرا من الظن، یو بل باندې بدګماني مه کوئ. اکثر ګمانونه چې دي، بعض ګمانونه چې دي نو هغه څه دي؟ هغه لوی ګناه ده. ان بعد الظن اثم. کله چې بدګمانیانې دې شروع کړې په یو مسلمان باندې بدګماني د یو مسلي دقه عادت شي دا بدګمانیانې کول. دی چې هلته روان و ده دا کړي، دی چې دلته روان و ده دا کړي، دی چې دا مالداره شو ده به غلا کړي، دی چې دا چلو یعنې ذهن ډایرکټ د یو مسلمان په باره کې به د غلط طرف ته شي. زموږ په خلکو کې دا خبرې مشهورې چې کله کیني یو بل سره پلاني سعودي عرب کې دومره پیسې وګټلې، پلاني دومره وګټلې چې کم ډېرې ګټلې ابه صحیح شو ده به غلا کړي. ډایرکټ د یو مسلمان په باره کې په الله باندې ایمان دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼي، ته د هغه په باره کې ډایرکټ دومره بدګماني کوې؟ نه به کوې په یو مسلمان باندې بدګماني. ها ګمان ته هله کولی شي چې کله د هغې تا سره څه دلایل وي. لکه اوس یو سړی یاره دا سړی غل دی، ما ته غل ښکاري. ولې؟ ځکه چې ده په باره کې مشهور دی چې دا غل دی او ما یو پیر لیدلی و په غلا باندې او یا یې داسې یا داسې ما ته ویلي یا دغه لکه تا سره څه نه څه قراین دلایل شتي بیا سړی ګمان کولی شي. او دې نه علاوه الله وایي بدګمانیانې به نه کوئ په یو بل باندې. چې کله دې بدګماني شروع کړه بیا به جاسوسي کوې، بیا به څه کوې؟ جاسوسي. نو الله وایي ولا تجسسو، جاسوسیانې به د یو بل نه کوو. اوس چې ته راولږې په یو کس باندې بدګماني وکړي چېرې دا کس به داسې ده به دا کار کړی ده به دا کړی، اوس به ته جاسوسي کوې، په ده پسې به پټ پټ ګرځې چېرې ده دا کار څنګه کوي راشه ویې ګوره. نو اوس به ته د ده په عزت پسې او په هر څه پسې به لګیا ګرځې، لټی به ولا تجسسو. او چې کله په جاسوسۍ کې پرېوتې نو بیا به په مجلس کې غیبتونه کوې، یاره ما ولیدو او دا چلې کوه او روان و هلته او هلته خو تا جاسوسي کړې ده. نو الله وی ولا یغتب بعضکم بعضا، یو بل څه غیبتونه به هم نه کوئ. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تاسو کې د کوم یو کس دا خوښه ده چې د ده ورور دې مړ پروت وي او دی لګیا د هغه غوښه خوري؟ مړ ورور غوښه څوک خوراک وایي؟ هېڅوک یې نه خوري.
فکرهته دا هر چا بدي شي دا مړی ولې ووي ځکه چې مړی اوس مړی پروت دی او ته د بدن نه غوښه جدا کوې چاړه دې راغسې نو هغه به پوهېږي نه پوهېږي نو ته چې په مسلمان پسې پشي شالېږې خبرې کوې خو هغوی نه اوري حتی خو دا خبره نه ده معلومه او ته پسې لېږې پشي شا خبرې کوې الله ویل یو بس غیبتونه مه کوئ بیا الله سبحانه وتعالی صورت کې نو اشنا خبره وکړه وی ای انسانانو ما تاسو ټول پیدا کړي د آدم علیه السلام نو د بیبي حوا نه او دا قبیلې او خاندانونه الله وی ما دې دپاره جوړ کړي چې یو بل وپېژني بس